ولسمشر غني ولې بار بار خپل دریځ بدلوي او ولې له زړو یا پخوانیو وسلو کار اخلي؟ قدرمنو کتونکو که غواړئ پوه شئ نو دغه ویډیو تر اخره وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. سیاسي ډګر ته له راتلو سره له پیله ډاکټر اشرف غني له نورو سیاستوالو څخه متفاوت شعارونه ورکول. اصلاحات، طرحې د سیاسي میراثدارۍ ختمول، پر ځوانانو پانګونه، نوی افغانستان، له فساد سره مبارزه او دې ته ورته ژمنې ان له 2009 څخه د ښاغلي غني په خوله وې. د 2014 ولسمشریزو ټاکنو پر مهال دغه ژمنې نورې هم قوي شوې، تر دې چې ښاغلي غني د 100 لویو مفسدینو د زر زنداني کولو وعده وکړه. په شمال کې د عطا محمد نور د امپراتورۍ ختمولو وویل او ګڼې نورې داسې خبرې چې ځوان نسل، روښانفکرانو او تقریبا ټول ولس خوښې کړې. د نورو دلایلو ترڅنګ د همدغسې ژمنو برکت و چې پر ډاکټر غني د ولس یوه لویه برخه راټوله شوه، ملا یې ور وتړله او واک ته یې ورساوه. د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال ښاغلي غني اکثره پخواني چارواکي په کور او پر ځای ځوانانو په خاص ډول له غربه راغلو هغو ته ډېرې لوړې دندې ورکړې. د ښاغلي غني نږدې پلویانو د هغه لویه لاسته راوړنه د پخوانیو سیاستوالو منزوي کول او پر ځوان نسل یې پانګونه ګڼله. ولسمشر غني کله یوه اړخه د داسې ګمارونو له کبله ستایل کېده او د نوي سیاسي نسل رامنځته کوونکی ګڼل کېده، خو ورسره د پخوانیو سیاستوالو دښمني هم ور د غاړې وه. هغو به په هر شکل د ده د حکومت ثبات ننګاوه، ناندرۍ یې ورسره وهلې او کافي وخت یې دی په خپلو ناندریو بوخت کړی و. ویل کېږي چې ولسمشر غني دومره پر ځوانانو متکي شوی و او د مطرحو سیاستوالو خلاف شوی و چې وروسته یې دغو مرورو کړو سیاستوالو سره پخلاینه ستونزمنه شوې وه. له بل اړخه بهرني فشارونه هم تر ډیره دا و چې حکومت باید پراخ بنسټه وي، ټول سیاسي لوري پکې وي او په لویو مسلو کې واحد او قوي غږ ولري. نوې ګمارنې: ولسمشر غني د دویم ځلي ولسمشرۍ له لوړې وروسته د ځوانګرایي شعار دومره نه زمزمه کوي. په عمل کې هم لیدل کېږي چې هغه پخوانیو سیاسي څیرو ته زیاته پاملرنه لري. نوموړي د ولسمشر کرزي د کابینې وزیر او د جنرال دوستم او حنیف اتمر نږدې ملګری شاکر کارګر د خپل دفتر د لوی رئیس په توګه وټاکه. د دې ترڅنګ یې د حزب اسلامي یو مشر عبدالهادي ارغندیوال، د مالیې خپل پخوانی ناراضه شوی متحد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو او د حزب وحدت ځوان خو له سیاسي ملاتړه برخمن غړی طاهر ظهیر، د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر ټاکلی. په نورو ګمارنو کې هم ولسمشر غني ژمنه کړې چې د وړتیا او نورو معیارونو ترڅنګ د ګمارل کېدونکو سیاسي وزن ته پوره پاملرنه کوي. له دې څخه ښکاري چې ښاغلی غني پر ځوانانو له زیات تمرکزه پښیمانه شوی او په شا شوی دی او غواړي بیرته د مخالفینو په ټکیو یې پاشل شوی سیاسي اجماع راټوله کړي. خو دا چې دا کار به لکه د ښاغلي غني هغه بل مخکینی تمرکز پښیماني لري که نه، وروسته به معلومه شي. قدرمنو کتونکو، تاسې د ولسمشر وروستۍ ګمارنې او دغه ډول تغییر خوړونکی دریځ څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظرونه کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای پامان.